ملګرو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې ښه اوسئ، له فصلي ناروغیو څخه په امان کې اوسئ، زکام ونه اوسئ، د زشت ونه اوسئ، ستونی مو په درد ونه اوسئ. او که چیرې هم دغه ناروغي لرئ او جوړ شوي یاستئ، نو حتما نظر مو سره شریک کړئ چې څه حل لاره مو ورته پیدا کړله. کورنۍ دوا نور کوم لار چارې مخته نیولې، ځکه چې واقعا زه د شپې راهیسې د ستوني څخه ډېره په تکلیف کې یم او ستونی مې ډېر زیات خوږېږي. سره لږه بیا هم راغلم بامداد خوشبخرانه مخته یوړله. نور د ورځې په لار کې هم کوم کارونه چې لرم انشاءالله چې وکړم مخته یوسم، ځکه چې دا ناروغي انسان ډېر کمزوری او ضعیفه کوي. نو انشاءالله چې تاسو هم ښه اوسئ، حتما امین ووایئ چې زموږ ټول هیوادوال د الله پاک روغ او جوړ او خوشحاله ولري. سبب ان فصلي ناروغي تر ډیری ناروغي انسان ډیر زر کمزوري کوي، ډیر زر په د سترګو شاوخوا تورې حلقې رامنځته کیږي، انسان ډیر کمزوري کیږي، اشتها خرابېږي او بلخره بلابل نور ناروغي هم له ځان سره لري او انسان ډیر ضعیف او ناتوانه ځان حس کوي. لکه دغه ویډیو چې څو ورځې مخکې ثبت شوی و، ولې د دې لپاره چې واقعا ناروغي زښته زیات تاثیر باندې وکړ. ستونی مې په بالکل اوس به هم شاید تاسو یو څه په غږ کې احساس وکړئ چې نارمل نه دی. نو دغه لپاره اصلا توان مې نه درلود چې په وخت سره ایډیټ کړم، وایس اوور کړم او اپلوډ کړم. نو نن چې د جمعې مبارکه ورځ ده، له تاسو ټول څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې راځئ دعا وکړو د ټولو ناروغانو لپاره، هم ماته د الله پاک عاجله روغتیا را په نصیب کړي، هم ټولو ناروغانو ته که کوچني ماشومان دي، که پیغلې او ځوانان دي او که چیرې ډېر عمر والا کسان دي، ترڅو روغ جوړ سي او له دردون څخه په امان کې سي. تاسو هم هیوادوالو ډیر زیات احتیاط کوئ. راځئ دعا وکړو د همدې جمعې مبارکې ورځې په برکت سره چې الله پاک د زموږ په ګران هیواد افغانستان او په ځانګړې توګه په کابل کې د خیر ورښت وکړي، ترڅو دغه ناروغي یو څه کمې سي. په دغه سي خراب هوا کې زموږ دغه اتلان هم تاسو وینئ چې پرته له ماسک او پرته له دې چې کوم پوسپیټ څخه استفاده وکړي، هر ماښام د کابل په واټونو کې ولاړ دي ترڅو د رابندۍ مخنیوي وکړي. نو هیلهمند چې الله پاک دې ټولو ته ښه صحت هم په نصیب کړي او انشاءالله چې د خیر ورښتونه وسي ترڅو د ناروغۍ څخه په امان کې اوسو. حتما امین ووایئ، حتما دعا وکړئ، ځکه چې زه ډاډه یم چې دعا ډیره زر قبلېږي.